سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامه کې به پټ یاستئ. دا د یو ځل بیا زه رسول امین سلطاني د پیریانو جګړې کتاب دریم فصل تاسو ته دراوړم. هیله ده تر پایه مو مل اوسئ. د کتاب دریم فصل عنوان دی ورشه دوزخ جوړ کړه. هاورډ هارټ د پیښور د لوګیجن اسمان په سړه هوا کې یوازې پاتې و. هڅه یې کوله چې څوک یې ونه پیژني. نوموړی یو لوړ عینکي امریکایی و چې په یو وچ سرحدي ښار کې چې له افغان مهاجرینو، باغي جنګیالیو، قاچاقړونکو، صرافانو، شاعرانو، تبلیغیانو، فایشو او د هرې جامې له دسیسهکارانو ډک و. په یو تیاره سړک روان و. هارټ د 1981 کال د مۍ په میاشت کې د CIA د اډې د مشر په توګه پاکستان ته راغلی و. نوموړی د دې سازمان د هغو پټو عملیاتو مسؤل و چې دنده یې لرله. په افغانستان کې شوروي ضد چریکان وسلوال کړي. د برېټانیا د پټو خدمتونو MI6 یو همکار د عبدالحق په نامه د افغانستان د یاغیانو له یو ځوان باټو او پرځان ویسا قومندان سره معرفي کړی و. په اسلام آباد کې د CIA اډې یو شمېر پاکستاني ایجنټان لرل، خو له خورا لږو افغانانو سره یې اړیکې موندلې وې. نوموړي له عبدالحق سره د شپې لخوا په داسې وخت کې د لیدلو وخت ټاکلی و چې یوه هندي ایجنټ ته یې د پیسو ورکولو له ګړۍ سره مصادف و. له ده سره یوه کڅوړه وه چې پکې 200 زره هندي کلدارې پرتې وې. د هغې ورځې پر وختي سهار له اسلام آباد څخه 100 میله یې پر هغه لوی سړک سفر کړی و چې د افغانستان خواته یې ونو په سره لمر پخو شوو غونډیو په منځ کې غځېدلی دی. دی د بالاحصار تر کلا لاندې د ښار د خرګاډو له جړنګونو، د میوې پلورلو له ریړیو، ډیزلي رکشاو، موټرسایکلونو او په انځورونو ښکلیو شویو لاریو څخه تیر شوی و. نه یې غوښتل چې د پېښور په کوم هوټل کې ځان رجسټر کړي، ځکه چې د میلمنو پاسپورټونه په نورماله توګه د هوټل لخوا فوټوکاپي او د پاکستان استخباراتي ادارو ته استول کېدل. نوموړی اوس د یوه نیمې رڼا کوڅې په څنګ کې په انتظار ولاړ و او په دې پوهېده چې د وخت په اړه د یوه افغان چریک احساس ممکن له هغه سره سر نه خوري چې ده درلوده. د سړک له هغه بله اړخه د یوه لوی او لوړغږي موټرسایکل غړمبهار شو چې د یو شوروي جنګي پیلوټ په خولې کوټ او کالیو ملبس یو سړی ورباندې سپور و. شوروي پوځیان او یا هوا لوبونکي که څه هم د شوروي له کوچنیو پوځي واحدونو پرته چې کله کله به په پاکستان کې د کوچنیو عملیاتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان له پولې راوښتل، نور باید اصلا هلته نه وای. د CIA د مامورینو ویره دا وه چې د افغان کمونیسټانو او یا د KGB لخوا ونه تښتول شي. موټرسایکل د ده تر څنګ ودرېد. سایکل سپاره هارټ ته اشاره وکړه چې پر شا پسې سپور شي. نوموړی هک پک پاتې و. په پای کې موټرسایکل سپاره له سره خولۍ ښکته کړه. په ببره ږیره ډک مخ یې څرګند شو چې همدا عبدالحق و. جنګیالیو یې یوه جنګي الوتکه راغورځولې وه او د وژل شوي پیلوټ څخه یې یونیفورم ایستلی و چې اوس عبدالحق اغوستی و. یونیفورم په عبدالحق باندې جوړ و او په ژمنیو شپو کې یې تود ساته. هارټ موټرسایکل ته ور وخوت او ټپ ټپ د خټینو کوڅو په منځ کې روان شو. څه وروسته بیا هارټ وویل چې پر موږ ډېر ښکلی ماښام تیر شو او خپل افغان میلمه پال ته یې وویل چې بیا هیڅکله له ما سره داسې څه ونه کړي. دا د عبدالحق او د CIA ترمنځ د یو اوږده پړاو د ناارامو اړیکو پیل و. هارټ ویل چې عبدالحق ډېر زړور او په خورا ټینګه توګه د خپلواک و. په خپله د هر څه پر اړه خورا باوري او د بل هر چا په اړه خورا متردد و. په خپل پاخه عمر کې ممکن هغه وخت 20 کلن و. نوموړی ډېرو پیښو پوخ کړی و. عبدالحق د یوې نومیالۍ قبایلي پښتني کورنۍ نیالګی و چې د کورنۍ ریښې په ختیځ ښار جلال آباد نږدې سیمه کې پرتې وې. پر افغانستان د شوروي پر یرغل پسې جوخت یې یو جنګیالی ځواک راټول کړی و او د کابل پر شاوخوا کې د کمونیستي ځواکونو پر خلاف بریدونه کول. کله چې CIA مجاهدینو ته د وسلو پر استولو پیل وکړ نو عبدالحق د کابل جبهې CIA او MI6 ترمنځ د منځګړي دنده ترسره کوله. دی کوم خاص مذهبي جنګیالی نه و. د اخوان المسلمین په څیر کوم افغان چریکانو ته چې پاکستان استخباراتو اهمیت قایل و امریکایي ضد خبرې نه کولې.
عبدالحق په شوروي ضد جګړه کې د هاورډ هارټ لپاره تر ټولو نورو ډیره غوره لارښود شو. هغوی دواړه ډیر زړور او ماجرا غوښتونکي سړي وو چې خپلو ځینو همکارانو یې ورسره کینه پیدا کړې وه. هغوی دواړه د هغې جذبې پر تارونو سره تړل شوي وو چې CIA په لومړیو کلونو کې د افغان جهاد په اړه لرله. دوی غوښتل چې شوروي عسکر ووژني. هاورډ هارټ د خپل ژوند لومړي کلونه په فیلیپین کې د جاپان په یوه جګړیز کمپ کې تیر کړي وو. پلار یې په 1930 کلونو کې مانیلا ته د یو بانکوال په توګه تللی او هلته هغه وخت په لومه کې بند شوی و. کله چې د دویمې جګړې له پیل سره جاپان پرې یرغل وکړ، د هارټ کورنۍ 3 کاله د جاپان په یو ګارنیزون کې له نورو اټکل 2000 امریکایانو، اروپایانو او استرالیانو سره تیر کړی و. د 1945 په لومړیو کې کله چې د جاپان پوځ مات شو، د کمپ قماندان د بندیانو پر وژلو پیل وکړ او ځوانو میړو ته یې امر وکړ چې د مړیو د ښخولو لپاره د برید په ډګرونو کې کندې وکړي. جنرال ډګلاس مکارټر هوابازانو ته دنده وسپارله چې بندیان آزاد کړي. د هارټ په یاد و چې د یو ځوان امریکایي پاراپوځي تر کیڼ تخرګ لاندې په داسې حال کې چې په ښي لاس کې توپانچه د فیلیپین له ساحل څخه په تراټو وړل کېده. د هارټ مور وریسې تر شا منډې وهلې. نوموړی 15 کلن ماشوم و. وروسته یې پلار بیا پر بانکوالۍ پیل وکړ. لومړی په کلکته کې میشت و او ورپسې بیا بیرته تر مانیلا ته ستون شوی و. هارټ له هغو فیلیپیني هلکانو سره ستر شوی و چې پلرونو یې د جاپانیانو پر خلاف په ځنګلونو کې جګړې کړې وې. د ماشومتوب په لویو کې چریکي جګړې دومره عامې وې لکه د یو امریکایي ماشوم لپاره چې بیسبال وي. د په امریکایي پوهنتون کې سیاست ولوس او په اردو او هندي خبرې کولې. په 1965 کال کې هغه وخت چې د ویتنام جګړه خورا پړسېدلې وه، لوړې زده کړې سرته ورسولې. د غوښتل چې په سمندري پوځ کې شامل شي، خو پر ځای یې CIA غوره کړه. CIA هارټ ته د ویرجینیا په کمپ کې پیپری فارم کې د مسلکي افسرانو 2 کلنه روزنه ورکړه. هغه دا چې څنګه یو اجورتي ایجنټ سمبال کړي، څنګه په نښه شوي کسان پرته له دې چې په خپله د څار نښه شي وڅاري، څنګه د شفرونو له کتابونو څخه ګټه پورته کړي او څنګه له الوتکو څخه ټوپ ووهي. د روزنې له پای ته رسولو سره سم هارټ د پټو خدمتونو عملیاتو په اداره کې مامور شو. نوموړی کلکتې ته چې د ځوانۍ ډګر و واستول شو. وروسته بیا په بحرین او تهران کې دندې ترسره کړې. کله چې ایراني محصلینو د امریکې سفارت ونیو، دی د پاراپوځي او ډګري عملیاتو د یو کارپو په توګه د هغې ډلې مشر ټاکل شوی و چې د هغوی د ژغورنې تکل یې وکړ. د ډیزرټ 1 صحرا یو په نامه دا ماموریت په خورا کرغېړنه توګه هغه وخت ناکام شو، کله چې 1980 کال د اپریل پر 24 نیټه یو ریګي توپان په توګه بوړیکې شوي چورلکې د ښکته کېدو په نښه شوې سیمه کې وغورځېدې. که څه هم ځوان کم عمره نوموړی له وسلو او پاراپوځي تاکتیکونو سره د خورا زیاتې مینې لرلو له کبله په 1980 کال کې د اسلام آباد اډې ته چلولو لپاره طبیعي غوراوی و. نوموړي چاقوګان، توپانچې، توپک، بریدیز توپک، ماشینګړې، د توپ ګولۍ او هوانونه ټول کړي وو. په پای کې دی د CIA د هغو مامورینو په ډله کې و چې خورا ډېرې امریکایي زړې او معاصرې وسلې د ځان لپاره په خپل کور کې ټولې کړې وې. په اسلام آباد کې د افغان مجاهدینو ته غوره کړل شوی و. د CIA له مرکز څخه وسلې غوښتلې. د پاکستان په کمپونو کې د مجاهدینو په پټو روزنیزو پروګرامونو کې مرسته او د وسلو ارزونه کوله، ترڅو ومومي چې کومې د باغیانو لپاره د کار وړ وي او کومې نه وي. CIA د دې جګړې لپاره پیچلې کړنلاره نه لرله. له هارټ سره په ذهن کې ورته د ورکړل شویو اوامرو تعبیر دا و: ته یو ځوان سړی یې، واخله دغه د پیسو بوجۍ، ورشه دوزخ جوړ کړه، مه یې غیه، مه یې خطا کوه، څه هلته ځه او شورویان وژنه، د پاکستانیانو علاج هم وکړه، هغه څه ورباندې کوه چې ورباندې کول یې غواړې. په لانګلي کې د افسرانو یو نوی نسل په رالویېدو و. د هغوی ګڼ شمېر د ویتنام د زمانې پاخه پوځیان او د قانون پلي کوونکي افسرانو. په CIA کې اوس هغوی د فقید ولسمشر کینیډي د زمانې له افسرانو سره
چې په 1950 او 1960 کلونو کې په CIA کې برلاسي ځای لاره سیالي کوله. په 1980 کلونو کې یو ګڼ شمېر لوړ زده کړي د وال سټریټ شتمنیو ته د لار موندلو په لټه کې وو، کوم ځای چې خدماتي معاشونه یې ښه لوړ وو. امریکایانو CIA ته د یوه بې اعتباره شوي سازمان په سترګه کتل. د احزاراتي ښوونځیو د فارغانو پر ځای د ګاري شروین په څیر وګړي چې د منځني لویدیځ امریکا پر کارګر پوړۍ یې اړه لرله اوس CIA ته راتلل. دا هغسې وګړي وو چې په داسې حال کې چې د دوی د کول نور ځوانان د ویتنام د جګړې پر خلاف اعتصابونه کول. هغوی په پوځ کې ځانونه شاملول، هغوی د خپلې ژبې مهارتونه د ژبپوهنې په ښوونځي کې نه بلکې په CIA کې زده کول. یو ګڼ شمېر جمهوریت خوا یا خپلواک وو. رونالډ ریګن یې جمهور رئیس و. د عملیاتو په اداره کې دننه یو څو کسانو ځانونه ناولي جنګیالان تصور کول چې د CIA د زړو مخورو پر خلاف یې کلتوري او طبقاتي جګړه پیل کړې وه. خو کله چې هارټ له اسلام آباد ته ورسید نو CIA لا اوس هم د پټو عملیاتو د مخورو نخبه ایلټ افسرانو لخوا رهبري کېده چې یو ګڼ شمېرې د شمال لویدیځې امریکا دیموکراتانو. د دوی نړۍ لید د سړې جګړې د لومړیو کلونو او د کینیډي د کورنۍ پر ایډیالیزم ولاړ و. د بیلګې په توګه په لانګلي کې د هارټ لارښود چارلس کوګن و. نوموړی فرانسوي میلاپولو لوبوونکی د هارډورډ پوهنتون فارغ و چې برین فلین ته ورته بریتونه یې لرل او تاریخ یې د یو تاریخ پوه په څیر څېړه. د یو همکار پر قول کله چې په پاریس کې د اډې د مشر په توګه دنده سرته رسوله، کوګن خپل اضافي وخت له خپلو فرانسوي اریستوکراتو اشرافو دوستانو سره په بویس د بولون سیمه کې پر اس سپرلی تیراوه. د عملیاتو د ادارې د مشرتابه کې پر ده سربیره کلیر جورج و. نوموړی د یو پوسته وړونکي زوی و چې په پنسلوانیا کې وده کړې وه او د هغې سیمې په کارګرۍ پورې اړه لرله، خو د ختیځ ساحل د کلیوالو دیموکراتانو رویه یې خپله کړې وه. په لږه موده کې ټام سټویټن د پټو خدماتو عمومي مشر شو. له تقاعد څخه وروسته بیا ټویټن په ویرمونټ سیمه کې لرغون کتاب پلورونکی شو. د دې کسانو یو تن هم په منظمه توګه پنډوس لوبه نه کوله. هاورډ هارټ پر بشپړه توګه د دې ډلو د هیڅ یو برخه هم نه و. نوموړی په افغانستان په تیره د پښتنو قومونو د پیچلتیاو پر اړه د بریټانیا د ښکېلاکي تجربو پر هکله ژوره مطالعه کوله تر څو د اسلام آباد اډې ته ځان چمتو کړي. نوموړی خپل ځان یو منور سړی تلقي کاوه، خو په واقعیت کې پڅ او له سیاسي پلوه محافظه کاره هم و چې د شورویانو پر خلاف مخامخ پاراپوځي عملیاتو ته ترجیح ورکوله. د افغانانو ترمنځ د باریکو سیاسي حالاتو د انحصار لپاره لږ وخت لاره غوښتلې چې په ټوپک ډاډ وکړي. هارټ کله چې په تهران کې و او بیا وروسته یې په خپل مقر کې د ایران پر دوسیه کار کاوه، خپل یو شمېر هغه همکاران له ځان څخه پردي کړي وو کومو چې ده ته د بې اعتباره او ځانخور په سترګه کتل. په CIA کې د خورا شدید پټوالي له کبله د دې سازمان دننه د سیالیو او ترخو سیاستونو کچه دومره زیاتې کچې ته لوړېده لکه په یوه کوټه کې اوسېدونکي ملګري ورونه چې د یوه بل د سترګو د کسیو څیرلو ته تیار وي. د هارټ په مخالفینو کې باب لیسارډ هم شامل و چې په 1990 کال کې د اسلام آباد په سفارت د برید پر وخت کې د اډې مرستیال مشر و. لیسارډ بیرته کمپ پیری ته راستون شوی و او هلته یې ښوونه کوله. نوموړی په دې باور لري چې مسلکي دنده یې نه یوازې له دې کبله چې له هارټ سره یې نه لګېده بلکې په کابل کې د یو دوه اړخیز ایجنټ په هکله د ستونزو له کبله ویجاړه شوې وه. د نږدې ختیځ په څانګه کې ډېر لږ کسان د لیسارډ د ګروم د ژوروالي په اړه خبر وو. نوموړی د CIA په مقر کې د 1980 کال د عیسوي اختر پر سهار ځان وژنه وکړه، پر ګولۍ یې ځان وویشه او ځان یې ختم کړ. هارټ د 1980 کال د مۍ په میاشت کې د اسلام آباد سفارت ته چې لا تر هغه دمه تر رغونې لاندې ورسېد. د CIA اړه د امریکا د سفارت په زړه ودانۍ کې د AID له دفترونو سره یو ځای کار کاوه. هغه په پرتلیزه توګه یوه کوچنۍ اډه وه، یو مشر، د مشر مرستیال او 3 یا 4 مسلکي افسران یې لرل. په پاکستان کې له بلې بلوانه د ویرې له کبله
هارټ اعلان وکړ چې داسې اډه غواړي چې نږدې په بشپړه توګه بې کاغذه وي، پکې خفیه ټایپ شوي اسناد تر هرې ممکنې کچې پورې سملاسي وسوځول شي. د یو کوچني شمېر اسنادو د ساتلو لپاره خپل ټیم ته د محرمو لیکلو یوه پټه لار ور وښوله، دا چې هغوی باید د عادي موم شوي کاغذ یوه ټوټه د ټایپ تر سپینې پاڼې لاندې کیږدي او ورباندې ټایپ وکاندي. وروسته به بیا د هغې د لوستلو لپاره افسران پرې د الچیني ونې کورکمن پوډر وپاشي او پوف به یې کړي. د الچیني پوډر پر مومي کاغذ سریښیږي او لیک رڼا کوي. هارټ په کږه غاړه ورته وویل چې دا به د لانګلي له ما سره ډیره نیکي وي. د هارټ د لارښودنې د افغانستان د جګړې د پټوالي محرمیت او د پاکستان هستوي پروګرام پر اړه د جاسوسي زغر د ښکارندویي وه. هارټ ویل چې د اسلام آباد اډه به د پاکستان د کورني سیاست په اړه له معلوماتو ټولولو ډډه وکړي. دا کار د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلوماټان کولی شي. له دنه د مخه د 19مې پیړۍ د لسګونو برطانوي سیاسي استازو پر څیر د ځینو یادښتونه چې هم لوستلي وو، هارټ افغانانو خواږه، توریالي، نیمه متمدن او نه محکومېدونکي بلل. خپلو همکارانو ته یې ور په ګوته کړل چې هر 2 افغانان 3 ډلې جوړوي. د افغانانو په هکله هارټ ګروهمن و چې هر یو یې باید پاچا وي. د نوموړي پر ان د امریکایانو مهارت همدغه سیاسي تمایل نشي بدلولی. هارټ د مجاهدینو هڅول غوښتل چې له شورویانو سره د 500 یا 100 تنو په نامنظمو ډلو کې پر وړه وسله وجنګېږي. ده نه غوښتل چې د یاغیانو ډګریز عملیات او تکتیکونه پلان کړي. د ده پر قول د جګړې د ښې ادارې لپاره یوه لار دا ده چې د وړو تفصیلاتو پر اړه باید تشویش ونه شي. هارټ ګروهمن و چې په یو وخت کې اټکل له 20,000 تر 40,000 تنه پورې مجاهدین جنګیالي د جګړې په ډګر کې وو. په سلګونو زره نور یې د پاکستان په کمپونو کې د خپلو خپلوانو د لیدلو او قاچاق د خپلو کروندو د کرلو او یا د موسم تر ښه کېدو پورې د هیڅ لپاره تلل راتلل. د مجاهدینو نیمه وختي او نامنظم ځانګړیوالی د هارټ لپاره د تشویش وړ نه و. د نوموړې سټراټیژي دا وه چې په ټولیز ډول سلګونو زره ټوپک او په لسګونو میلیونه ګولۍ چریکانو ته ورسوي او وروسته په خپله په اسلام آباد کې آرام کینی او ویې څاري. د ده پر عقیده له شورویانو سره د جګړې لپاره افغانانو پوره انګیزې لرلې. دوی به په خپل دود له خپل مهالویش سره سم د شورویانو پر ضد له دې وسلو اغیزمنه ګټه پورته کړي. هلته په واشنګټن کې کړنلارو جوړونکي په دې ګروه نه وو چې ګوندي شورویان به د یاغیانو پر لاس له پوځي لارې مات شي. د CIA رسالت د 1990 کال د ډسمبر په وروستیو کې د ولسمشر جیمي کارټر لخوا په یو ترمیم شوي خورا پټ لارښود کې په نښه شوي وو او وروسته په 1980 کې د ولسمشر رونالډ ریګن لخوا بیا تایید شوی و. په دې لارښود کې CIA ته واک ورکړل شوی چې مجاهدینو ته په پټه وسلې ورسوي. د شوروي ځواکونو پر ضد د CIA موخه شورویان ځورول ښودل شوي وو. د نوموړي سازمان د پټو عملیاتو موخه دا وه چې پر افغانستان د شوروي د یرغل بیه لوړه پرې کړي. دا کار به د 3مې نړۍ پر نورو هیوادونو د شوروي د یرغل مخه هم ونیسي. دا داسې جګړه نه وه چې CIA هیله لرله مخامخ د جګړې پر ډګر وګټي. په لارښود کې دا جوته شوې وه چې CIA د پاکستان له لارې فعالیت وکړي او پاکستاني لومړیتوبونو ته ځان وسپاري. د افغانستان CIA پروګرام به هغو عملیاتو ته ورته نه وي چې سازمان یې په خپله په پټه ترسره کوي او یو اړخیز یې بلي. هغه به د پاکستان له جاسوسي ادارو سره د اړیکو پر لرلو ټینګار کوي. لومړی استول شوی توپک هغه 303 لی انفیلډ توپکونه وو چې ان تر 1950 کلونو پورې د بریټانیا د پلیو سرتیرو معیاري وسله وه. دا په زاړه ډیزاین جوړ شوي ټوپک چې دروند لرګی پکې کارول شوی و دومره پارونکي نه خو دقیقه او پیاوړې وسله وه. د هارټ له نظره د کمونستانو پر لاس جوړ شوي غوړ ځلیدونکي کلاشینکوف AK-47 سره په پرتله چې غټ غږ یې لاره خو نه دومره پیاوړې او نه یې په دقیقه توګه نښه ویشتلی شوه. لی انفیلډ خورا ښه توپک و. د CIA د تامیناتو لوژیستیک ماموریانو چې له لانګلي څخه یې دنده ترسره کوله په پټه په سلګونو زره 303 ټوپک له یونان، هند او نورو ځایونو وپیرل او کراچۍ ته یې واستول.
هغوی په زرګونو توغندي ویشتونکي هم له مصر او چین څخه وپیرل. د RPG په نامه دا توغندي ټیټ بیه و، په اسانۍ سره د لیږدونې وړ او د شوروي شوبلۍ ویجاړولی شوه. کله چې په کابل کې د CIA له اډې او په افغانستان کې د عبدالحق پر څېر اړیکوالو څخه د جګړې د ډګر ریپورټونه په راوتو شول، هارټ په دې سوچ کې شو چې په لانګلي کې د ځینو بیوروکراتانو د نظر په خلاف په جهاد کې خورا لوی پوټنشیل موجود و. د شوروي یرغل پر ضد د افغانانو لومړنی غبرګون خورا ویړه او احساساتي و. په کابل کې د شپې لخوا په لسګونو زره وګړي په خپلو بامونو ختل او د شوروي غندنې په یوه او ګډ غږ د الله اکبر نارې وهلې. د دې لپاره چې د کوڅو مظاهرې بندې کړي، شوروي شوبلو او ځواکونو په سلګونو ملکي کسان وژلي. د میاشتو له تیریدو سره افغان روڼاندې ملکي مامورین او د سپورټ لوبغاړي له مجاهدینو سره یو ځای کېدل. یاغیان د 1980 کال په وروستیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې آزاد ګرځېدل. هغوی د شوروي پر کاروانونو پرله پسې ناڅاپه بریدونه کول او پر لویو ښارونو او ښارګوټو یرغلونه سرته رسول. د دوی د بریدونو ګام او واټن به ګړندی کېدو. اسلام آباد ته د رارسېدو سره وروسته په څو میاشتو کې دننه هارټ دې نتیجې ته ورسېد چې دا جګړه باید ډیره پراخه شي. د 1980 کال په مني کې نوموړی په بینکاک کې د CIA د سیمهییزو اړو د مشرانو په یو کانفرانس کې ګډون وکړ. په شاتني جیب کې پر یو کاغذ د داسې وسلو نومونه لیکلي وو چې مجاهدین به نور اغیزمن وګرځوي. هغه پوښتنې چې په بینکاک کې تر څېړنې لاندې نیول شوې وې دا وې چې آیا پاکستان به څه وزغملی شي؟ شورویان به تر هغه د مخه چې پر پاکستان برید وکړي څه وزغمي؟ هلته په لانګلي کې مامورین له دې ویرېدل چې نه ډیر وړاندې او ډیر ګړندي ولاړ شي. په پاکستان کې هارټ په خپل استوګنځي کې د شپې لخوا لانګلي ته پر ژیړو رسمي کاغذونو اوږده تارونه کیبل ټلګرام لیکل او لیږل چې په هغو کې د شورویانو د شوبلو د یو کاروان دلته ویجاړولو او هلته د یوې څرخي الوتکې د نسکورولو ریپورټونه ورکول. هارټ ولیکل چې د CIA په مرسته مجاهدینو په داسې حال کې چې زړې وسلې لرلې او نامنظم چریکي تاکتیکونه یې کارول د شوروي درانه وسلوال واحدونه له پښو غورځولي. په 1982 کال کې هارټ بیا لانګلي ته تازه ولیږه. د نورو او ښو وسلو غوښتنه یې وکړه. هارټ او نورو همکارانو افسرانو یې کله کله داسې فکر کاوه چې دا جګړه به ممکن ډیره ناپیچلې وای. که CIA واک درلودای په خپله یې پر مخ بوزي، خو امریکا لکه د بریټانیا په څیر یوه پیړۍ د مخه د نیمې وچې د امپراتورۍ خاونده نه وه. که CIA غوښتلی چې افغانستان ته ډیرې او ښې وسلې واستوي، نو مجبوره وه چې له یو خپلواک هیواد پاکستان څخه اجازه وغواړي. کله چې په 1982 کال کې جهاد د پیاوړتوب پر لور روان شو، نو هارټ مجبور و چې په جګړه کې د پاکستان خپلې اجنډا ته غاړه کېږدي. د دې معنا دا و چې د پاکستان د دیکتاتور جنرال ضیاء الحق ځانګړو موخو ته باید غاړه کېښودل شي. د دې معنا دا هم و چې د ضیاء الحق له پیاوړي استخباراتي ادارې ISI سره باید معامله وشي. له ویتنام او په واشنګټن کې د 1980 کلونو له ځورونکو رسواییو څخه وروسته زیات مسلکي افسران له سیمهییزو سیاسي ښکېلتیاوو او په تېره بیا له تشددي عملیاتو نه ویرېدل. ډیروې له ویتنام څخه وروسته هوډ کړی و چې نور به د درېیمې نړۍ د مشرانو د زړه ساتلو لپاره د CIA پر مشرۍ په کوم فعالیت کې ونډه ونه لري، او ویل چې په افغانستان کې به CIA له قانوني واک سره سم عمل وکړي، یعنی د پیسو، وسلو او کچرو ورستول. په CIA کې د زیاتو لپاره د افغانستان د جهاد پیل او پای موخه د شورویانو وژل و. هارټ حتی سلا ورکړې وه چې پاکستانیان د شوروي عسکرو په سر جایزه کېږدي. د خاصو ځواکونو د یو عسکر په سر 10,000 کلدارې، 15,000 په پیشکي عسکر او په هر یوه یې که ژوندی ونیول شي 2 چنده پیسې. دا شمالي ویتنام او ویتکانګ ته د شوروي د مرستو ورکولو بدل و، او د CIA د ډیرې افسرانو لپاره چې د ویتنام په جګړه کې خدمت کړی و، دا شخصي جګړه وه. د هر یو افغان لپاره توپک ته هارټ ترجیح ورکوله. د لانګلي د عملیاتو ادارې مشرانو نه غوښتل چې د پاکستان په خاوره کې جلاوطن افغان سیاسي ګوندونه منظم کړي.
هغوی نه غوښتل چې یو اضطراري کمونیست ضد افغان حکومت پر پښو ودروي. دوی حتی دا هم نه غوښتل چې د افغانستان د جهاد چریکي مشرانو ترمنځ د وړونکو او بایلونکو غوراوی وکړي. د افغانستان پر سیاستونو واک حتی تر هغې کچې چې اړین هم نه و پاکستان ته پرېښود. هارت عقیده لرله چې دا نه مخامخ چلند اغېزمن و. خو څنګه چې د مجاهدینو مقاومت وده وکړه، د جهاد د رهبرۍ پر اړه د CIA د سازمان نافعاله نقش چې چاته ډېرې وسلې ورکړل شي، چاته ډېرې پیسې او ځواک ورکړل شي، د دې تضمین کاوه چې د ضیاءالحق سیاسي او مذهبي ایجنډا په خپله د CIA ایجنډا وګرځي. هغه وخت چې په 1940 کال کې د لندن ستړی شوی حکومت له هند څخه ووت، محمد ضیاءالحق د برېټانیا د استعماري پوځ د پنجاب په یوه ټولي کې ځوان کپټان تورن و. نوموړی په هند کې له پاکستان سره د نوې پولې په هندي خوا کې داسې پوله چې د هندو او مسلمان د مذهبي بلواو په نتیجه کې پر بهېدلو وینو تیره شوې وه، زیږېدلی او لوی شوی و. پلار یې یو انګریز مشر په ملکي مامور او په عین وخت کې د منځني پوړ اسلامي ښوونکی هم و. کورنۍ یې په برطانوي لهجه خبرې کولې او داسې ژبه یې لرله لکه چې ګوندې د برېټانیا د ویلتشایر له ایالت څخه راغلي وي. لکه د نورو میلیوني پنجابي مسلمانانو پر څیر د پاکستان د زیږېدنې پر مهال مذهبي تشدد د ضیا ذهن سوځاوه. کله چې له شمالي هند څخه پاکستان ته د یو اونیز اوږده یون په بهیر کې د مهاجرینو یو ګاډی بدرګه کاوه، نوموړی د ټوټو شویو جسدونو ویرونکې صحنه په خپلو سترګو لیدلې وه. موږ د ګولیو تر پرله پسې بریدونو لاندې وو. لاهور ته تر رسېدو دمخه له ټول هیواد څخه د اور لمبې پورته کېدې. د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ ژوند بیخي بې قدره شوی و. د ضیا پر وینا کله چې پاکستان ته راورسېدو، موږ ته څرګنده شوه چې په وینو کې لمبېدلي وو، خو په پایله کې خپلواک وطنوال وو. د ضیا په شان د برېټانیا پر لاس روزل شوي مسلمان پنجابي پوځي افسران د نوي جوړ شوي هیواد د خورا ځواکمنو حاکمانو په ډله کې وو. له هند سره د 3 جګړو په نتیجه کې هغوی د پاکستان تر ټولو لوړه ساتونکي وګرځېدل. د جګړې د ډګرونو تجربو هغوی د ورورولۍ په خورا پیاوړي ډیسپلین سره وتړل. ناکام شوي ملکي حکومتونو او د پوځ پر مشرۍ یو شمېر کودتاګانو دا ځوان جنرالان داسې عیار کړل چې ځانونه سیاستوال تلقي کړي. هغه هیواد د اسلام په نامه جوړ شوی و، خو بیا هم د خپل هویت په اړه بې باوره و. د پاکستان بنسټ ایښودونکی محمد علي جناح د ښاري مسلمانانو له روڼ اندو سره تړلی و. هغوی اسلام د یو سیاسي نظام دین نه بلکې د کلتور یوه منبع بلله. جناح پاکستان ته د یو سیکولر نامذهبي او دیموکراتیک قانون جوړولو تکل کاوه چې پر اسلامي ارزښتونو رنګ وي، خو دی په داسې وخت کې مړ شو چې ملت یې لا ځوان و او اخلاف یې د پاکستان په لار کې د خنډونو په لرې کولو کې ناکام پاتې شول. ویشلې خاوره، کمزوری منځنۍ طبقه، ګڼ کلتوري دودونه، په لویدیځ کې له افغانستان سره ناایلیدونکې پوله، دښمن هند او په شتمنیو کې لوی توپیر. کله چې ضیا جنرالۍ ته ورسېد، د په پوځ کې د خپلو ډیرو همکارانو په پرتله ژوره ځانګړې مذهبي ګروهه خپله کړې وه. نوموړی په دې عقیده هم و چې پاکستانیان باید سیاسي اسلام د یو تشکیلاتي اصول په توګه ومني. ضیا ویل موږ د اسلام پر بنسټ زیږېدلي یو، د خپل هیواد له اسرائیلو سره پرتله کاوه، که چیرته د هغه مذهب او ایډیالوژي د هغه د پیاوړتیا منبع ده. د پر عقیده له اسلام پرته په پاکستان ناکام شي. د 1970 کال څخه وروسته نوموړی یو دیکتاتور حاکم و او نورو ته یې لږ سیاسي امتیازات ورکړي وو، خو نوموړی خپل ځان هم د ځواک په سینګارونو نه و سینګار کړی. په ځانګړې توګه ډیر مؤدب سړی و، په خپل مایوب ماشوم یې پاملرنه کوله او د میلمنو یې ډیر خیال ساته. ویښتان یې چې د تیرو زمانو د فلمي لوبغاړو په شان په منځ کې نیمو، په غوړیو یې ښویول او بریتونه یې پرې کړي په مومو غوړول او احترامانه کړوړې په اسانۍ سره تر اندازې ټیټ اټکل کېدل. ذوالفقار علي بوټو دی له دې کبله د پوځ د لوی درستیز څوکۍ ته ټاکلی و چې فکر یې کاوه وفادار به وي. خو ضیا نه یوازې دا چې بوټو یې له ځواکه ګوښه کړ، بلکې په دار یې هم وځړاوه.